رب العالمین دغه د عاشورې د محرم په 10 ورځ باندې حضرت موسی علیه السلام ته او د هغه قوم ته د فرعون ظالم نه نجات ورکړ او د هغې د سترګو پړوان دی د موسی علیه السلام او د بني اسرائیلو دشمن فرعون سره د لوی لښکر برباد پکار داوه چې د موسی علیه السلام قوم د الله ډېره لویه شکریا ادا کړې وه ځکه چې د فرعون د ظلمونو نه الله وساتل هغې به ډېر انتهایي ظلم په بني اسرائیلو کو د موسی علیه السلام په قوم د ټټو کار به یې پې کو د هغې خدمت به یې ته غشته د لارو کوڅو د جاروکش خدمت به یې ته غشته د نوکرانو او د څوکیدارانو د خدمتګارو کار به یې ته غشته او بیا دومره ظلم یې کو چې یو خوب د لیدی و چې یاره په بني اسرائیلو کې به داسې څوک پیدا کیږي چې د ما د حکومت زوال او د حکومت د ختمېدو ذریعه به ګرځي نو قوم سره مشوره وکړه مشرانو سره هغې دا رایه ورکړه چې دا خو صاحب د یرې خبره نه ده خو چې څومره هلکان پیدا کیږي نو دا به وجنو او مړه کوو به نو بني اسرائیلو کې چې به کوم هلک پیدا کېده هغه به یې د هغه مور په مخ کې ذبحه کو علالو به څومره انتهایي ظلم چې ماشوم بچی راونیسې او د مور په مخ کې د هغه په مری چاړه راکاږې د انتهایي ظلم دی د دې ټولو سزا الله فرعون له ورکړه او بني اسرائیل یې ترې محفوظ کړل نو پکار دا و چې دوی د الله ډېر لوی شکر ادا کړی وی او بځای د الله د شکر دی نافرمانۍ شروع کړې دریاب نه چې پورې وتل او څه مخکې لاړل یو لویه علاقه ده لوی دشت یو طرف ته بحر قلزم دی د کم نه چې دوی پورې وتل او بل طرف ته کوه تور دی کم کې چې د موسی علیه السلام د الله سره ملاقات شوی و پیغمبري الله ورکړې وه دا ډېره لویه صحرا ده او ډېره لویه علاقه ده وادي سینا ورته وایي په لاره ځي نو یو قوم په لاره راځي چې هغې د بوتانو عبادت کوي قوم لګیا دی بوتانو ته سجدې کوي نو دی فورا موسی علیه السلام ته ووی چې اجعل لنا الها مونږ لم یو خدای جوړ که لکه څنګه چې د دې خلکو خدای دی دی ړومبی نافرماني ده موسی علیه السلام غصه شو ورته چې تاسو ګوره د جهالت خبرې کوئ تاسو ونه لیدل چې کومو خلکو د الله سره شرک کوو او د بوتانو عبادت به یې کوو هغه ستاسو مخکې الله هلاک کړل زمونږ خو فرعون سره چې روانه وه په بادشاه خو زمونږ روانه نه وه چې د هغه رم بادشاهي غوښته یعنې خو اوس به تلي وو د مصر حکومت به م سنبال کړی و که نه نه زمونږ هغه سره په جاګیر روانه وه نه په بادشاه جګړه خو په دغې وه چې هغه خلکو ته وی انا ربکم الاعلی الله سره ځان شریک کړی او قوم له بوتان ورکړي قوم به د ده د بوتانو د ده د ډانچو عبادت کو جګړه خو زمونږ هغه سره په دغه څیز وه په هغه خو عذابونه د دغه کفر او د شرک د وجې نه رالل نو تاسو ظالمانو بیا الله له شریک طلب کوئ او بوتان غواړئ شرک کوئ شرک ډېره لویه ګناه ده ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء هر قسمه ګناه چې انسان کړي که الله وغواړي نو انسان ته به یې معاف کړي که دې توبه نه مباسي او الله وغواړي معاف پې کړي الله وایي توبه خو الله معافي کوي
خو بے توبیم کا اللہ غواړي نو معاف پکې. خو ګورې شرک چې تر څو توبه دې نه وکړي نو الله دې ته نه بخي. دا خطرناکه ګناه ده، ډېره خطرناکه ګناه. که نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې د خلکو سره دشمني وه او صحابو ته به تکلیفات رسېدلو، بیا حبشې ته هجرت وشو، مدینې شریفې ته هجرت وشو، او د بدر جهاد او د احد او د خندق بنیادی مقابله د نبی علیه السلام د مکې د خلکو سره هم په دې وه چې هغې الله له شریک ګڼو. نبی علیه السلام دا غیرت کو چې الله له شریک نشته، الله یو دی. او زمون کلمه شهادت لومبی چې مونږ کومه کلمه وایو، لومبی چې انسان پہ تلفظ کوي او انسان پہ مومن ګرځي او دته پہ ایمان نصیب کیږي، هغه هم دغه ده چې اشهد ان لا اله الا الله، چې الله له شریک نشته د عبادت لایق صرف الله دی. نو الله له شریک ګڼل چې شرک ورته ویل کیږي، څوک دوه خدایان مني یا داسې صفتونه چې هغه د الله صفت دي هغه بنده له ورکول، مخلوق له ورکول، د الله په شان علم بل چاته ورکول، د الله په شان قدرت او طاقت د بل چا منل، د الله په شان اوریدل بل چاله ثابتول، دا هم شرک دی. یا کم کارونه چې رب العالمین کوي په دې کارونو کې الله له شریک پیدا کول، د بیماری راوستو د جوړېدو مالک څوک دی؟ یو الله دی. او ته بل چاله هم دا طاقت ورکې، د زوی پیدا کول او دا مړه کول د دې ټولو اختیار الله سره دی، د عزت او د ذلت اختیار الله سره دی، ضرر رسیدل او فایده رسول د دې پوره اختیار رب العالمین سره دی، خالق د خیر و شر او مالک د خیر و شر. دا بنده له ورکول او الله سره په دې کې شریک پیدا کول د انتهایی سنگین جرم دی. الله دا نه برداشت کوي. هر پیغمبر چې خپل قوم ته لومبی اعلان کړی دی نو دقه ورته وایي چې اعبدوا الله ولا تشرکو به شیئا، ای قوم د الله عبادت وکړئ، ورې ما سوا د الله نه بل چاته سجده ونه کړئ. حضرت نوح علیه السلام که د قوم سره روانه وه بنیادي ټکي هم دقه بنیادي ټکي، هغوی به ځان له بوتان جوړ کړي، یعوق او یغوق او نصر، او د هغوی سجدې به یې کولې. د هغه بنیادي ټکي هم دا و چې ګورې مه کوئ، اعبدوا الله، د الله عبادت وکړئ، ولا تشرکو به شیئا، ګورې الله سره شریک پیدا نه کې. نو 9.5 کاله قوم سره دشمنی مقابله او بالاخر قوم الله هلاک کړ. دارنګې حضرت ابراهیم علیه السلام که د نمرود سره مقابله او په بادشاه جګړه نه وه، نه په سلطنت او په ریاست او په پیسه جګړه وه. نمرود هم دا دعوه کړې وه چې زه الله سره شریک یم، زما خپل اختیارات دي او الله لا نه علاوه زما هم سجده کوئ، زما عبادت هم کوئ. په هغې ابراهیم علیه السلام دومره دشمنۍ ته ورسېده چې اور کې وغورځولو شو، وطن نه و. ټول پیغمبران قرآن اول نه آخره پورې ولټوه، بنیادي څیز د الله د یووالي د توحید او د الله سره د شرک او د شریک نه جوړولو چې الله له به شریک نه جوړوي، دا د پیغمبر د راتلو د قرآن خصوصا مقصد دی. نو دې ظالمانو ته حضرت موسی علیه السلام هم هغه وی چې تاسو خو قوم تجهلون، د جهالت کارونه کوئ. په کم څیز خو چې د ما فرعون سره جګړه وه هم دا شی و، تاسو عبرت وانه غشته. فرعون باندې چې عذابونه رالل خو په دې وجه رالل، فرعون چې الله هلاک کړ سره د قومه په دې وجه هلاک کړ. تاسو بیا مانه بوتان غواړئ؟ دوی د دې چې څنګه خدایان بیا چې موږ له خدایان جوړ، توبه، دا څنګه خلق یې تاسو ظالمانو. بهر کیف دغه میدان ته چې دي ورسېدل، دوی فوراً رجوع کوي چې ای موسی مونږ به دلته خورو څه او څکو به څه، اغوندو به څه او زمونږ کاروبار به شي، مونږ به څه کوو؟ ګوره د خوراک څښاک خبره مخکې نه شروع شي. حالانکې د دې اړو ضرورت نو ځان له کوې کار کرونده که دا ووایه چې یاره دا میدان دشته ده، مونږ به دلته ځان له زمینداري کوو، ځان له فصل به کرو. نو دشت علاقه ده الله ته وایه په دې خلک په دې باراني علاقو کې په دې غرونو کې چې کم ځای کې اوبه ني کار کرونده نه کوي. صرف دومره ده چې الله نه سوال وکړه چې الله مونږ له باران وکړي چې دا فصلونه مو زرغونېږي. نه 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 جي دا ډېر ووالې چې راشه مامو ته بیا دې موسی
موسی علیہ السلام غوندې عظیم القدر پیغمبر مون چې الله ته سوی منی ہے ډډې به وو تیاره به غواړو تیار خوارم مونږ له خوراک بندوبست حضرت موسی علیہ السلام هم رحم پر قوم ډیر زیات و ولې چې ډېر انتهایی ظلم فرعون دې خلکو سره کړی خیر دی که دوی لږ ګډې وډې مووی او دوی ناز و ادام کوي او دوی له غوندې نخریم کوي برداشت به کوو سختۍ ډېرې زیاتې تېرې کړې دي ډېره ښه قرآن حکیم کې الله وایي اذ استسقى موسی لقومه قوم له اوبو غوښتې فقل نضرب بعصاک الحجر یو کاڼې ورسره ووي دا په دې کونټۍ ووهه فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا چې هغه کونټۍ باندې کاڼي له غزار ورکړه 12 چینې ترې روانې شوې 12 کې څه حکمت و قومونه 12 دي الله ته پته وه چې سبا که دا 12 نیو کمی جګړې به کوي ځکه قومونه یې د هر قوم د بل قوم سره خامخا په زړه کې څه ناڅه لانجه وي راشه 12 چینې به شي او 12 نهرونه به شي هر قوم به خپل نهر استعمالوي بل سره جګړه به نه کوي قد علم كل اناس مشربهم الله وی هر یو ته لاره جدا کړه چې دا نهر ستا شو دا بل نهر د فلانکي قوم دا بل د فلانکي قوم دا بل د فلانکي قوم یو بل سره مو جګړې وي ښه اوبه خو شوې ډوډۍ سره به څه کوو جي داسې شي مونږ له الله نه وغواړه چې به ډډې موالي او تیاره راځي ډېره ښه خبره ده بلکل به هم داسې کوو تیاره به راځي سهار وختي چې به پاسېدل نو هغې کې بوټي و دا واړه واړه په دې ځنګل کې په دې صحرا کې بوټي و هغې پورې به لکه دې پلوسه کې دا چیړ نه وي دقسې به د هوا نه د اسمان نه لکه د پاغوندو په شانتې هغه بوټي د سپینو مومو د سپینو خوراکونو ډکو دې چې به پاسېدل د اونې نه به هغه جوله را وتوږله هغه به خوږم وه طاقتمنه به م وه لذت او خوند به م پکې ډېر و ترنجبین ورته وي ترنجبین وانزلنا علیکم المن والسلوى الله وی ما در باندې ترنجبین نازل بهترین خوراک او چې الله د طرف نه نیغ په نیغه کم خوراک راځي د هغې خوند به څومره فایده به پکې څومره د دنیا خوراکونه چې موږ په کارخانو کې جوړو فایده شته ضرر یې څومره ډېر دی او دا د الله کارخانه کې جوړېږي چې الله کم خوراک جوړوي فایده به څومره او هغې کې به د انسان دپاره خوند او لذت به څومره بس هر سهار به پاڅېدل او په دې اونو به د پرخې په شانتې یو پوناله کېدله او دکه د جولې په شانتې به اونې پورې نښتې وه دی به هغه را شکول او په هغې ګذرې اوقات او مړزان به راتلل دونه به مړزان زیات و چې معمولي غوندې به یې پې څادر ور واچو نو بلا مړزان به یې لاس باندې راغلل هغه به حلال کړل او اور به بله ور وټول به خوړل به انزلنا علیکم المن والسلوى قرآن شریف کې الله وایي ترنجبین او مړز هم نه دی زمونږ د خلک ورته مړز وایي کتاب کې سلوا جدا معنا لیکي او چې کوم نقشه زمونږ د لغت کتابونه ذکر کوي نو هغه سیسی ورته وایي سلوا مړز ته نه وي مړز راکوټه شی دی مړز کې غوښه هم کمی سیسی ورته وي په د افغانستان کې او دارنګې په دې غرونو علاقو کې وي لکه د کمترې عمره غټ وجود لري غوښې اعلی مزیدارې غوښه پکې ډېرې هغه سیسی او ترنجبین دی خوراک و او ورته غوښه به یې خوړه او بېغمه یې ډډې والې وې خوشحاله خوشحالي ده صاحب د نور به څنګه چل کوو دا نور دی را باندې د بره نه دا خو دا خبره د اکبر باچا لټان دي دا هم نه کوي چې نور دی نو دی کې اوس د پیغمبر څه دي په کار دی چې څه بوټې او لرګي مرګي برابر کړو ځان له کوټه شپول جوړ کړو یا ځان له څه خټه لوټه وکړو ځان له څه کوټه جوړه کړو نمون ته ده چې د راشه خو داسې پیغمبر الله را کړی دی چې په هغه الله مهربانه او موږ سره هم د الله مینه د موقع په موقع چې څه غواړه وغیره کوي نو هغه دا درخواست هم کوي حالانکې رونو د پیغمبر تعلق نه د ډوډۍ سره دی د پیغمبر تعلق نه د اوبو سره دی او د پیغمبر تعلق نه د کوټې او د مکان سره دی او نه ستا جامې سره دی هغه به درته دین ښایي باقي کار خو به ته خپل کوې دی وی راشه د هر څه به ترې غواړو ډېره ښه ده موسی علیه السلام الله ته سواله کوي بېغمه اوسه داسې ژوند به دي له زه ورکړم چې نه به یې د پکي ضرورت او نه د ببوزي نه به یې د کوټې ضرورت او نه به یې د شپول ضرورت
ښه مزېدار وریځ به راله تر څو چې بنور و یو ځای بنور و په دوی باندې به وریځ و سورې به و مخامخ بل ځای نور لګېده یخ یخې خشته ښکلې ښکلې هواګانې به وې هغه به پرې پاسه چلېدلې نور څه غواړئ دي جامې سره به څنګه کوو د جامو به څه بندوبسي مونږ به ځان له جامې جوړو او دا خو ګران کار دی او څه نه به جوړو کم خوا به ځو یاره دا مسله به هم دله حل کړو هېڅ پروا نشته جامې به مو نه خیرنېږي ځه دغه جامې به نه به اینځلو ته ضرورت وي او نه به اسرې کولو ته ضرورت وي لکه دې زمانه کې خلک کوي او نه به خود کوانې ته ضرورت دی او نه د واشنګ مشین تاجه شته نه د سوباړې او تختې تاجه شته ټول عمر جامه غونده خیرنېږي به هم نه صفا سوتره به بوی به هم نه کوي نو ګوره دې نه څه معلومه شوه چې جامه نه خیرنېږي خو وجود به هم نه خیرنېږي که نه چې وجود خیرن شو جامه خیرنېږي وجود سخا شو نو جامه سخا کېږي وجود بین کوي جامه به بوی کوي دا پکې هم راله وجود به دې هم پاکي صفا سوتره او جامه به دې هم پاک کوي نور هم څه غواړئ او که نه نه بس الله بس د خوراک انتظام مو شو د اوبو انتظام مو شو د جامې انتظام مو شو د سوري انتظام مو شو د ګرمۍ او د یخنۍ انتظام مو شو نور څه غواړئ نه ښه نور د الله هم لږ ومنئ چې الله دله دا نعمتونه در باندې پروردګار وکړل دومره نعمتونه په مخ د ځمکه په بل قوم نشته کم چې په دغه زمانه کې په بني اسرائیلو د موسی علیه السلام په قوم چې دشمن یې دله غرق کړ د هغه نه خلاص کړی د هغه د ظلمونو نه بچ کړی او کوله او میدان کې رهایش درکړه او پروردګار دله خوراک اوبه جامه سور یخ ګرمي د هغې پوره انتظام وکړو اوس د الله به هم لږ منل غواړي که نه بلکل صیب تابعدار ښه نو داسې کوو چې الله نه درخواست وکړو چې مونږ کوم ژوند تېرو د دې قانون راکړي مونږ به شپه څنګه تېرو ورځ به څنګه تېرو یو بل سره جنګ جګړه راشي یو پسې فیصله کوو د پلار او د زوی د مال یو بل ته منتقل کېدو به څه طریقه او یو بل سره تجارت کو لین دین په کومه طریقه به کوو که اختلافات راشي پسې به ختمو دا صاحب تا چې څنګه خوښئ وی ښه نو تاسو ما له مهلت راکړئ او زه د الله نه سوال کوم الله ورسره وعده وکړه چې ته راشه دې کوهې تور ته د تور غر ته یو 13 ورځې عبادت وکړه روژه ونیسه ستا د قوم دپاره به یو کتاب درکم او یو قانون به درکم قوم سره مشورې نه پس موسی علیه السلام غر ته لاړ چې کوهې تور دی او هلته کې 13 ورځې د الله په دربار کې روژه ونیوله بعضې علما وایي چې د ورځې به یې روژه وه او بیا به ماښام ماته شوه لکه څنګه چې زمونږ روژې دي بلکې بعضې علما وایي چې نه دا 13 ورځې د ده یو شان روژه وه ماته کړې په دا میانځ کې نه ده ځکه پیغمبر له الله ډېر لوی طاقت ورکړي د پیغمبر طاقت دا د 40 جنتیانو برابر دی او د یو جنتی طاقت د دنیا دا 100 ځوانانو برابر دی نو ته اندازه لګوه چې د پیغمبر طاقت د عام 4,000 انسانانو د طاقت برابر طاقت دی 4,000 ځوانان چې څومره طاقت لري دا د پیغمبر طاقت دی الله طاقت ورکړی 13 ورځې روژه ونیوله اوس 13 ورځې د الله په حکم چې روژه ونیوله نو د روژې سره که ستاسو خیال وي د دې خولې نه یو قسم خاص بوی دي دا بوی د خولې نه نه ځي دا د معدې نه راځي معده تشي د هغې نه هغه سام بړاس راځي په دې خوله خو د خولې نه ځي د خولې د غاښونو کې خامخام له غوندې دغه وشي غیرنوالی راشي نو ده وی چې داسې به وکړمه چې الله له ملاقات لزم چې د خوله م صفا کړم غاښونه م صفا کړم نو د مسواک و حضرت موسی علیه السلام او ډېر مضبوط مسواک یې و خوله یې پاکه کړه چې پروردګار ته هغه مخصوص ځای ته ورغې او الله ته التجا کوي وی تا مسواک ولې ووه ما چې الله خوله مې پاکه شي د خولې بوی مې ختم شي خولې نه بوی مې تا ته پته نه لګي چې د جدار د خولې بدبویي په ما د مشکو عنبر نه اعلی او مزېداره لګي تا باندې خو ما روژه 13 ورځې دې دپاره ونیوله چې ستا د خولې نه دغه بوی روان شي او دا بوی په ما خشته مزېدار لګي نو هغه چې کوم اعلی بوی مې په مسواک لري که 10 ورځې بیا روژه کا 40 ورځې 10 ورځې موسی علیه السلام نوره روژه ونیوله 13 چې پوره شوې هلته قوم په سوچ و بچار کې دی چې مونږ ته خپل پیغمبر 13 ورځې پوره یادې کړې وې دا خو 13 نه خبرې زیاتې واورېدلې نو په قوم کې خو هر قسمه خلک دي د موسی علیه السلام په قوم کې یو کس و سامري ورته وایي د هغه خپل نوم هم موسی و د ده موسی نوم
او عجیبه دا ده د الله د قدرت ته سړی حیران شي. موسی علیه السلام فرعون کور ته لاړ او فرعون یې تربیت وکړ. الله تعالی ته پیغمبر جوړ. دغه موسی چې سامري دی دی هم مور په هغه کال پیدا شو چې په کم کال باندې به فرعونیانو د بني اسرائیلو ماشومان وجل. مور یې وړه چې د ما مخکې علالۍ راشه چې د بیابان کې به وغورځومه. نو بس که مړ شو بیابان کې او که 400 کل زما د سترګو وړاندې خو بني بیابان کې وغورځو یو ځنګل کې او مور یې راله. هلته الله جبریل علیه السلام مقرر کړ د دې ماشوم تربیت کوه. ټول الله جیبه نظام. جبریل علیه السلام به راته او دغه موسی سامري تربیت یې کو. کافر ته جوړ شو، لوی کافر. و موسی الذي رباه جبریل کافر. هغه موسی چې جبریل علیه السلام یې تربیت وکړ هغه نه کافر جوړ شو. و موسی الذي رباه فرعون مرسل. هغه موسی چې فرعون یې تربیت وکړ هغه د پیغمبر جوړ شو. دا یو عجیبه نظام دی د الله. ښایي د پیغمبر کور کې څوک پیدا کیږي؟ دا نوح علیه السلام په کور کې د هغه بچی پیدا شو کافر. او کله د کافر په کور کې رب العالمین څوک پیدا کی؟ د ابو جهل کور کې اکرمه پیدا شو. اکرمه د پیغمبر علیه السلام جلیل القدر لوی صحابي دی. لوی صحابي دی جوړ شو. پلار یې څوک و؟ د فرعون په کور کې د هغه بیبي آسیا کمه ښځه وه. د فرعون لور هغه کمه جینۍ وه او کم انداز ته رسېدلې ده. دا د الله یو خپل نظام دی بس، او یو خپل پروګرام د پروردګار روان دی او د خپل قدرت نښې ښیي. دغې سامري د جبریل علیه السلام چې په کوم څاروي راته او خپه به یې کېښوده د هغې لاندې هغه علاقه هغه ځای به تک شین شو. اوچ ځای باندې چې به د جبریل علیه السلام اسپه کېښوده تک شین به شو، په رپېدو به شو. خوره یې جمع کوله چې دې خوره کې هم څه کمال شته. هوښیار خو چې کله بني اسرائیل د فرعون د قوم نه تلل او تښتېدل داسې خو نه شو تللی. د واده په بانه باندې دوی د فرعون د قوم نه څه کالي مالي راغونډ کړي. مونږ کې واده دی او ته مهرباني وکړه کالي راکړه. چا د یو نه چا د بل نه چا د بل نه کالي راغونډ کړي. مطلب دا چې مونږ خو به د شپې وځو، د شپې خو به زمونږ ډیوې او شمې بلي. نو هسې نه دوی را باندې شکیان نه شي. نو دا به دوی به وایي چې دا خو پکې ودونه دي او موږ نه کالي او زیورات وړي دي، نو شک به نه ځکه ویښ دي او شمې ډیوې بلې دي چې پکې واده دی. هغه کالي خو دوی سره و. فرعون او قوم کې هلاک شو. سامري وسو دې قوم ته وایي چې دا مهرباني وکړې چې دا کالي راغونډ کړې. دا خو حرام دي، دا خو د فرعونیانو د قوم دي. او دا ماله راکړې چې موسی علیه السلام راشي نو بیا به د هغه نه تپوس کوو چې دې سره څه وکړو. اوس یې راغونډ کړې. قوم هم وایي چې واقعي هارون علیه السلام یې په خپل اعتماد کې واخیست. وایي چې یو دا کالي خو راغونډول پکار دي ځکه دا خو پردي کالي دي او حرام دي. راغونډ به کو کې به چې موسی علیه السلام راشي هغه نه به تپوس وکړو چې دې سره موږ څه وکړو. سامري ځان سره کېښودل ده به د کالو جوړولو کار کوو. دا لوبه یې وکړله چې هغه کالي یې ټول ویلې کړل او د په ځمکه کې یو قالب جوړ کړ د خټې د سخي په شکل کې. هغې کې دا واچول او ویلې کړل او د سخي یو شکل یې جوړ کړ او دا نه ډټ کټه او کومه خاوره چې د سره د حضرت جبریل علیه السلام د اس د خپو وه هغې پکې منځ کې ور واچوله. چې ور واچوله د هغې اوازونه شروع کړل لکه څنګه چې سخی اواز کوي. سړي له موقع په ګوتو ورله. بعضې خلک وایي داسې چې هغه ځان ته وایي مسلمان خو د زړه نه اسلام نه خوښ. بعضې سړي ځان ته مسلمان وایي د زړه نه اسلام نه خوښ. یا بعضې سړی دی چې ځان ته مسلمان وایي عبادت نشي کولی هغې له باندې جوړوي. کله به یو منځ پورې خاندي او کله به زکات ته ټکس وایي او کله حج پورې خندا به کوي او کله به روجې پورې خندا کوي. وی ځان ته به مسلمان وایي خو یاره عبادت نشي کولی، عبادت سره شوق نشته. بانې به لټوي نو چې کومو آیتونو کې د عبادتونو ذکر دی هغې کې نقصانونه پیدا کول او په هغې خلک بدګمانه کول. دغه رنګې سامري مقومون تله ملګري ځان له پیدا کړل. وی ګورئ موسی علیه السلام تللی د کوهي تور ته خدای پسې ګرځي او خدای دلته راغلی. تاسو دا دې ولیدل که نه؟ دا ګوره د سرو زرو نه جوړ دی او مې کې چغې وایي دا د غوا بچی خو نه دی او نه د غوی بچی دی، دا خدای دی. نو ګوره دي خو مخکې پاړه کې هم د هغه شرک هغه
هغه بیماری پرته وه د کفر هغه مرض یې لکې پروت و په کوم قوم به تیر شو چې شرک کوي دی به مو دړو خارښتی ده چې موږ له همداسې یو بوتي چې موږ سجده ورته ولګو ما درته مخکې ووایي بس بعضې کسانو فورا د هغې عبادت شروع کړه چې واقعي خدای خو دلته راغی او عبادت شروع کړه هارون علیه السلام په قوم کې موسی علیه السلام پرېښی دی د قوم ته ورته مینت کوي چې ګوره مه کوئ دا شی انتظار وکړئ موسی علیه السلام نه موسی علیه السلام په موږ سره ډېر شوځې تېرویلې وې وعده خلافي یې وکړه چا وې مړ دی چا وې خدای ته رک شوی دی لویه مسله جوړه شوه څوک عبادت کوي د سخي څوک یې نه کوي هغې لګیا دي هغې خلکو ته تبلیغ کوي چې داسې مه کوئ څوک خاموشه دي چې وروره مونږ غږ نه کوو تر څو چې موسی علیه السلام نه راغی هلته موسی علیه السلام چې الله سره ملاقات وکړه الله ورته الوی چې ته خو دلته خو قوم دې ګمراه شوی دی دا لانجه شوې ده او الله ذوالجلال تورات وله ورکړه هشته د الله کتاب په تختو لیکلې غونډې ورکوي ها دا ستا کتاب دې کې ما د عبادت طریقې درته ښولې دي چې په کومه طریقه به زما عبادت کوئ کم عبادت به کوئ دې کې ما د ژوند د تېرولو چل درته ښولې دی چې زندګي او ژوند به څنګه تېروئ جګړه هم پېښه شي په څه به یې ختموئ او دې کې ټول ستاسو د دنیا د ژوند د تېرولو نظام او دې کې زما د راضي کولو چې کومې طریقې د عبادتونه هر څه پکې پراته دي زوړه قوم دې ګمراه دی خرا شوی دی چې څنګه دې راغې قوم ته او قوم یې وکتل اوس دی به لویه قصه جوړه ده اوس خیر او قوم عبادت کوي حضرت موسی علیه السلام خو اول په خپل رور ورمنډه کړې هارون علیه السلام اگر چې 3 کاله دا رور ته مشر و رور پیغمبر خو دومره دماغ اوس کار نه کوي چې ته ما پرېښودې نو تا نه قوم ولې ګمراه کېده ما پسې ولې نه راتلې دا تاسو چل کړی دی هغه د دې سر نه او د ګیرې نه کلک ونیو او ورته وایي لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي ای زما وروره ما سر او ګیره مه نیسه زمور زویا دا ته څه کې دشمن په ما خوشحاله ما خپل وس کړی دی خپل نصیحت مې کړی دی چې نه مني زه څه وکړم ورسره او د غصې نه هغه تورات هغه تختې په ځمکه تې پرېوتلې کېښودلې بیا ویې غورځولې غصه دی دماغ کار نه کوي چې دا څه شوي دي او فورا ورغې هغه سکی راواغېسته چې تاسو دې ته خدای وی ورېږې ورته ته ښیمه چې دا خدای دی او که دا مخلوق دی تیلې یې ورته که ویې سوځو که دا خدای وی نو ځان دې بچ کړي د سوځېدو نه که نه خلک خو پوه شو چې واقعي موږ څه غلطي کړې ده موږ سلوې جرم کړی دی هغو که خدای وي نو خدای به څنګه سوځي دا خو دا دې وسوځېد او سامري ته وي تا دا چل ولې کړی دی تا هم نه پرېږدم تا هم برابروم وایي ما خو نور څه نه دي کړی خو دا غزرو نه مې سخی جوړ کړ قبضت قبضة من اثر الرسول د جبریل علیه السلام د قدم خوره وه همې پکې واچوله دا چلې جوړ زه څه خبر یم دي ولې دي د سجدې کولې زه یاره وایي تا وجنم نه تاله داسې سوال د الله نه کومه چې ټول عمر هم دغې سرګردانه ګرځې ته به ګرځې او تا باندې به داسې خارق لګېدلي چې نه به درته څوک نږدې کېږي او نه به چاته نږدې کېږي او چغې به وایي چې لا مې سات ګوتې مه راوړه ورې ما له ګوتې راونړه ځه ستا دپاره دا سزا ډېره ده خطرناک جرم دی که نه لوی سنګین جرم او لویه سزا ده لکه یو سړی چې مړ شي هغوی مړه دی نه مرګ ښه دی چې بل شي خو بس دب بېغمه شو نه به مرې او نه به رغېږي حقه بیماري پرې ولګېدله د څرمنې نه به یې څښه اوبه بهېدلې دانې پرې وختلې او چا به ګوتې ور وړې وی دړدېږم لا مې ساس ما له ګوتې راونړی ګورې ما ته را نږدې نه شی نه چا ځان ته پرېښوده نو څوک ور نږدې کېدل ډېره موده په دغه حال کې جمدې و بیا مردار مړ شو قوم مونږ څوک وو مونږ به څه چل کوو ځکه چې مونږ خو د سخي عبادت وکړو زمونږ خو توبه ده بیا به نه کوو ګوره زما مقصد د دې واقعې نه څه دی تاسو ته قصه نه کوم د دې واقعې نه مقصد نه څه دی یا رب العالمین چې په قرآن شریف کې دا واقعې ذکر کوي مقصد څه دی د الله حکمت سره الله خو مونږ ته قصې نه کوي لکه مشران چې کشرانو ته قصې کوي الله خو مخلوق نه مشغولوي دا خو په ډېرو صورتونو کې الله د دې واقعې ذکر کوي دې کې دا مقصد دی چې چا باندې الله د نعمتونو بارانو کې یو نعمت ورکړي دله پکار چې د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کړي یوه شوه او الله ته رجوع کوي د دنیا دا نعمت مستقل شی نه ګڼي چې دا به زما دپاره همیشه وي پکار دی چې دی د الله د دې نعمت نه فایده والي او الله ته رجوع کړي چې خدای شکر دی زه ستا شکر ادا کوم نن په موږ څومره د پروردګار نعمتونه دي مار لړم الله سره جنګ کولی شي چې د دې مار لړم ولې پیدا کړم دارنګې که موږ خدای دا د ځنګل درندګان پیدا کړی وي موږ خدای سره څه کولی شو د ټولو نه مخکې خو ګوره انسان پیدا
بیا دله خدای پاک ښه مزیدار ښکلی شکل درکړه او بیا الله مسلماني درکړې ده ټول وایي الحمدلله که مونږ کافر وې نو بیا به مونږ ته هغه شیخ وخو کل حزب بما لدیهم فرحون روسیان په خپل کفر خوښ دي امریکانیان په خپل کفر خوښ دي فرانسیان په خپل کفر خوښ دي هندوانو ته خپل مذهب ښه ښکاري نو که مونږ په کفر وي مونږ ته به خپل مذهب ښه ښکارېده او د هغه کفر دپاره به هم جګړې کولې نو ګوره پروردګار مونږ ته اسلام راځي اسلام نه پس داسې امت الله وګرځولو کنتم خیر امت اخرجت للناس په ټولو امتونو کې بهترین امت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت دې نه بهترین د الله بل نعمت شته دی ټولو خلقو نه نبی علیہ السلام فرمایي چې زما امت په ټولو امتونو کې اخیری امت دی او جنت ته به د ټولو نه مخکې دی دا د خدای رحم دی که نه او نبی علیہ السلام فرمایي وی چې تاسو به د ټولو جنتیانو په نیمه په جنت کې د آدم علیہ السلام نه واله تر عیسی علیہ السلام پورې څونه قومونه دي غوټ نیم به د هغوی نه او نیم جنت به د ما د امت نه ډک وایه که نه دا د الله فضل شو که نه شو او د نورو خلقو توبې او زمون توبه اوس به ته پته ولګي دا د الله څونه احسان بیا راله خدای ښکلې هوا راکړه الله راله ښکلې نور راکړه مزیدار الله راله مفت چې کوم څیز ته زمونږ ډېر ضرورت دی بې پیسو یې راکړه لکه هوا شوه او اوبه شو دې دواړو ته انتهایي لوی ضرورت نو که دا هم ستا د حکومت په اختیار کې بیا به دې څه کوم ګیس الله پیدا کړی ځمکې نه رایستی دی په ظاهري اختیار ستا حکومت سره دی نو کله یو خوا ګراني یو کله بل خوا ګراني کله په یو بند یو کله په بل بند دی داسې ده که نه بجلی دا هم د الله پیداوار اوبه الله پیدا کړي دا نظام الله پیدا کړی دی په ظاهري د ساینس دخل دی پکې او انسان یې جوړوي نو ګوره ورته بجلی ګرانه شوه او ارزانه شوه او نن به دونه ګرانېږي او سبا به دونه ګرانېږي بل ورځ به دونه ګرانېږي او بل ورځ به دونه ګرانېږي دا شکر دی چې زما اوبه زما سا زما نور زما سپومې زما ستورې دا د انسان په اختیار کې نه د چا په اختیار کې نه د الله چې کوم څیز ته ستا زیات ضرورت دی هغه الله ځان سره ساتلی دی یعنې که په هوا ټیکس لګولی وي نو وروره هر څونه چې وورکوه به یې ځکه بغیر د هوا نه ژوند نه تېرېږي که په اوبو ټیکس وي نو وروره هر څونه چې ورکوه به دی ولې بغیر اوبو نه ژوند نه تېرېږي که د نور په رڼا ټیکس وي د سپومۍ رڼا باندې ټیکس وي نو دا خو ستا د هغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي هر څه چې دی کول ځان به دې خرڅوه بچې به دې خرڅوه خو دې له به دې پیدا کول دا د الله څومره لوی احسان دی ډېر لوی احسان او بیا خصوصا زمونږ د خلکو په مسلمان چې کوم نور احسانات دي خپل بچي د سره یو ځای اوسېږي خپلې ښځې د سره یو ځای اوسېږي خپلې لوڼه د سترګو د لوانډې دي الحمدلله ستا او ستا د لوڼو او ستا د ښځې او ستا د بچو پاک ژوند دی پاک صفا ژوند تاسو ورشئ جاپان ته لاړ شئ امریکې ته لاړ شئ برطانیې ته چې دا خلک ورته نن د ډېر لوی عزت په نظر ګوري چین ته لاړ شئ روس ته لاړ شئ چې خلک ډېر لوی د عزت په نظر ګوري هلته کې د سړو ژوند وګورئ قسم دی ژړا به درېدل شي هغه خلک په خپله زندګۍ ستومانه دی یو انسان خپله لور په خپل اختیار کې نه کوم خو چې د لور خوښه یې ځي به د په مخ کې به روانوي دا څه ژوند دی خپله ښځه د یو انسان په خپل اختیار کې نه چې په کم طرف ته ښځه لاړه او چا سره ووتله دا څه ژوند دی خپله خور د یو سړي په اختیار کې نه او ستا مخکې ستا خور ستا د لاس نه وځي دا ستا څه ژوند دی ما ته یو ملګري خبره کوله جاپان کې لوی تاجر تجارت ته وایي ما مونږ سره یو زنانه روانه وه هغې مونږ ته څه څیزونه اخېستل نو دا هلته کې دا خلک دي چې کوم شی الې بس هغې ته به وایه به در سره کارخانې ته هم ځي او دوکان ته به هم ځي سودا بدله کوي په ژبه هم هغې پوهېږي یو زنانه را سره یو جنۍ روانه وه او وایي زه مونږ تلو په دې کې بجلی پوړی وي نو وایي دا زنانه په پوړو مونږ سره ختله او بل طرف ته نورې پوړی را روانې دي په هغې کې بله یو زنانه را روانه وه وایي دې هغې ته وکتل دواړه یو بل ته ډېر په غور وکتل وایي چې بره وختو نو دا جنۍ ما ته وایي چې که اجازت وي ما له یو منټ تاسو را کولی شئ وایي موږ چې بلکل وایي په پوړو کوز شو هغه بله ښځه روانه وه هغې سره ملاقات وکړو یو بل یې ښکل کړل یو بل ته تر غاړه وتل او فورا بیا مونږ پسې راغی هغې خو د اوقاتو د ټیم ډېر پابندي کوي مونږ ته بیا هم عذر وکړي چې ستاسو منټ دوه درې ما ضایع کړله او چې خفه نه شئ مونږ نه خفه کېږو خیر خو دا تپوس درنه کوم چې دا څوک په دا ښځه زما مور وه دا زما مور وه نو څنګه تا دا مور سره سوال جواب کوم ونه که میلاو شوې وایي 20 کاله پس زما د مور ملاقات وشو دا اوس تاسو لیدل 20 کاله
په ټلیفون مې ورسره رابطه کېږي، زه هغې سره په رابطه کوم، اما سره رابطه کوي. 20 کاله پس دغه پوړو کې زموږ دغه ملاقات تاسو ولید. حیران شو چې نه ته زموږ ملاقات له نه دی، ستا ملاقات له نه راځي. وي ما سره دومره ټایم نشته چې د هغې ملاقات ته لاړه شم، او نه هغې سره دومره وخت چې زما ملاقات ته راشي. دا ژوند دی، تاسو وایه، زه رښتیا وایم، دا خو ژوند نه شو که یوازې زموږ دا خلک ازادۍ ته ژوند وي، ازادۍ ته ژوند وي. ټیک ده تا ته به ازادي میلو شي، نو عارضي د ګناه اجازت به د سرکار د طرف نه تا ته میلو شو، د الله د طرف نه نه. لیکن په دې سوچ وکړه چې تا ته یو ته اجازت میلو شو، ته به ګناهونه کې، ستا په کور کې ستا ښځه او ستا خویندې او ستا لوڼو ته هم دغسې اجازت میلو شو که نه، ای به څه کوي؟ په دې چا سوچ نه دی کړی. ټول انګلینډ لندن او دا خلک سپي ساتي. سپي ما چا ته تپوس وکړ، مې دا سپي ولې اخبار عجیبه خبره دې کړې وه مخکې وروسته. د امریکې عدالت ته یوې ښځې رجوع کړې ده، یو میاشت 2 میاشتو مخکنۍ خبره ده، او هغې کې درخواست کړی دی عدالت ته چې زما لور ده په هغه په سپی باندې خرچه کوي، بلا پیسې پرې لګوي، او زه مور یم ما له 2 روپۍ نه راکوي، په ما خرچه نه کوي، او چې څه ګټي په سپی لګوي، سپی ساتلې ده او په هغې کې لګیا ده، او د هغه سپی خدمت کوي او پیسه هم پرې لګوي او دارو درمل کوي. زما دارو تاجت دی، ډوډۍ تاجت دی، زما پوټې خیال نه ساتي. عدالت ته لاړ، عدالت هغه لور یې راوغوښتله چې واقعي داسې ده یو بالکل، په سپی ته څومره خرچه کوې دومره خرچه پرې کوم، د دې مور تا باندې حق نشته، په دې مور خرچه نه کوې. وایي سپی زما د مور نه خوښه ده، په هغې ځکه زیاته خرچه کوي، مور باندې څه کوي. اوس تاسو نه تپوس کوم جومات کې ناست دا تاسو د قسم دا ژوند دی او ژوند نه داسې زندګي ده. نو ما تپوس وکړه مې سپي ولې دا خلک ساتي؟ وایي دا د شغل دپاره، بل څه شته نه، زوی ورسره نشته، لور ورسره نشته، خور ورسره نشته، رور ورسره نشته، فلیټونو کې اوسېږي، ځان له یو کوټه کې اوسېږي، دغه سپي ساتلي په هغې خپله مشغوله کوي. ژوند خو زموږ دی الحمدلله د مسلمان. هر څومره چې ستړی کور ته رالې، ښځه در نه راته وشي، په سر دله زور وکړي، چاپي ماپي دله وکړي، مور در نه راشي دعا درته وکړي، په سر دې لاس کېږدي، بچې څنګې دعا درته بیل وکړي. که لږ ناجوړی رور دله راشي، خور دله راشي، بچي دله راشي، ګیر چاپې در نه ته وشي، په محله کې د مسلمان تپوس وکړي، جومات کې یو بل سره خیر ښېګړې تپوس وکړي، ګپ شپ ولګې، ازاد ازادي د اسلام د دایرې لاندې، دې ته ژوند وایي، دغسې ژوند دی. یو انسان ته دا پته نه لګي، انسان دې نه نه دی خبر چې زما مور څوک ده او زما پلار څوک دی، او زه پیدا د چا نه. داسې ژوند مونږ له الله چې کم نعمتونه را کړي دي، خدای دې مونږ له دې نعمتونو د شکریې توفیق راکړي. دا څومره لوی نعمتونه دي، سره د دې مونږ د الله د نعمت شکریا ادا نه کړه، هېڅ هم ونه کړه. بعضې خلک ما ته وایي یاره جي دعاګانې کوو دعا نه قبلېږي، د الله قهرونه او غضبونه نور هم زیاتېږي، او هېڅ قسمه زمونږ دعا نه قبلېږي. ما وایي مونږ دعا توبه نه رسته جی توبې خو مو باسو که نه، الله اکبر. نو مې توبې مقصد چا نه دی ادا کړی. توبه دې ته وایي چې کومه ګناه نه توبه وسې هغه پرېږدې، مونږ شی پرې نه ښودو، نه بربنډتوب پرېښود وایه که نه عریانیت پرېښود، نه بې حیایي پرېښوده، نه مو خویندې میندې په پرده کې کړې، نه مو موبایل او د موبایل د ګناهونو نه توبه وویسته، نه تصویرونه به توبه وویسته، نه په ټي وي کې د جینکو د کتو نه توبه وویسته، نه جینکو د هلکانو د مخ د کتو نه توبه وویسته. نو د خدای غضب به راځي توبه نه وویسته، دا خو مخکې ځي. ښه تورات ورته میلاو شو، موسی علیه السلام ته قوم وایي په مونږ توبه وباسو، ډېره ښه ده. ځای چلان شو الله له رب العالمین ته به ور مخامخ شو، الله ته به حضور کې وجاړو، توبه به الله قبوله کړي. 12 کسان راکې ماله، 12 قومونه یې د هر قوم یو یو مشر راکې، او یا کسان خطا شوم، او یا کسان راکې مشران هغه راکې چې چا د سخي عبادت نه کړی، چې ما سره کوهي تور ته لاړ شو، لاړل کوهي تور چې لاړل هلته کې الله ته جاړي چې الله زمونږ دې قوم د سخي عبادت کړی دا معاف کړه، توبه یې قبوله کړه. مونږ جرګه سپارش راغلي چې موسی علیه السلام سره کله الله خبرې وکړه د دې قوم کې، خو هغه خوند راغی، او د الله دا خبرې به څنګه وي؟ موسی داسې کار دی چې مونږ ستا نه منو، ښه داسې وکړه چې ته خدای ته ووایه چې مونږ سره خبرې وکړي، تا سره چې خبرې کوي مونږ ته څه پته لګي، ځان نه جوړی وکړه سره خدای کوي. یو نعمت د موسی علیه السلام دی چې صبر ورته کوي، او الله ډېر لوی صابر دی. سړی کوتک موته ونیو، دغه ځای مې ټولو دربولې چې مونږ الله پاک سره خبرې وکړو. موسی علیه السلام یې جاهلانو دا څه یاره دا به هم دله مسخره دی. یو ورځ الله سپینه غوندې نازله کړه، الله چې کومې خبرې موسی علیه السلام سره کېدلې اوري،
بیا څه وایي لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. یاره دا څه پته لګي چې دا خبره چې د پیري دي او که د بل شی دي. مونږ ته د الله ځان وښایي چې مونږ ووینو الله. فاخذتکم الصاعقة وانتم تنظرون. یو لوی تندر پرې راغی ټول په هغه ځای او یا وړه مردار شو مړ شو. ظالمانو تاسو د خدای دومره احسان چې الله خبرې کوي تاسو یې اورئ او د هغې نه پس وایي چې مونږ ته د خدای ځان وښایي او که نه ښایي مونږ ستا خبره نه منو تصدیق پرې نه کوو. موسی علیه السلام هلته په جواب شو چې خدایه پاکه تا خو بعضې بېوقوفو خبرې وکړې نو خدای دا دې څه وکړل هلته به دې وجلي وو که نه چې زه قوم له نه چې او یا دې بوتلل توبې له نه هلته مړه کړله. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا. دوه درې قمقلو خبره وکړه نو الله دومره غوسه دله درله دا به د قوم سره سترګې سینګ لګوم. ډېره ښه ده. جمدي بیا کوم درته واپس یې را جمدي کړه چې را جمدي کړل توبې ایستې مونږ معافي غواړو. ښه د قوم دپاره د قوم دا توبه خو داسې په اسانه اوس نه قبلومه. زما دومره نعمتونه در باندې وکړل او کله د سخي عبادت کوئ کله د بوتان غواړئ کله وایي خدای دې خبرې وکړي. دا پکې تاسو هغه مشران یې منتخب قوم یې او کله وایي خدای دې ځان وښایي به د دې توبه باندې قبلېږي چې فقتلو انفسکم مړی کړئ. چا چې د سخي عبادت کړی به دا به ځان وجل او یا تاسو ورته ونښلی مړی کړئ. دوی خوا د الله زور ولیدل واپس ترې رالل ویې وروره چې چا د سخي عبادت کړي دنیا غواړئ که آخرت؟ نه بس مونږ خو آخرت غواړو. ښه نو بس راځئ آخرت غواړئ سزا هم دا ده لکه څنګه چې د قاتل سزا مرګي په شریعت کې یا څوک زنا وکړي واده کړی سړی جینۍ او سنګسار یې دل دي دغه رنګې ستاسو سزا ده. ډېره ښه ده. بس شروع پرې وکړه تورې را واغېستې. هلته موسی علیه السلام خدای ته په جواب چې الله که دا خلک ټول مړه شي نو زما د حکومت په چا چلوم دا دین به مې څوک قبلوي او د عبادتونه به څوک کوي. نو څه په هغوی کې مړه شو په بني اسرائیلو کې. بعضې علماء مفسرینو لیکلي دي چې په یو ورځ په والو ټکولو او 1000 کسان پکې مړه شو. نور الله توبه قبوله کړه معاف شو. چې توبه قبوله شو معاف شو اوس به څه کېږي؟ اوس داسې وکړئ چې ځای شام ته شام کې بیت المقدس دی او په بیت المقدس باندې یو جابر قوم د عمالقه د هغې حکومت دی. لاړ شئ هغې خلکو سره جهاد وکړئ او د الله د کور نه د جابر قوم وباسئ او دغه ملک ستاسو په حواله. رونو نه ورته پولجي ډېره ښه ده دا خطانه خبره خو دنیا خلکو شمېر نه وتی او داسې چې یو څپېړه ده دا ټول خلک د بیت المقدس نه ونه باسو نو مونږ به د ښې نه یو. زندهباد سره روان دي موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته مخکې دی او دوی ورپسې دي چې هغه کلي ته ورسېدل یو ځای کې دمه کوي. موسی علیه السلام ته وایي ګوره د جهاد خو څه طریقې که نه وي او بلاول به یو څو کسان ولیږو چې معلومات وکړو چې دا خلک څنګه اوسېږي څنګه خلک دی څنګه نه دی لار رو ګودر برابر کړو بیا به مونږ جنګ کوو. موسی علیه السلام ډېر 12 کسان د هر قوم مشر یې واغېسته وي تاسو لاړ شئ او تاسو د عمالقو کورونو کې چکر ولګئ په دې علاقه پوره جاسوسي وکړئ بیا راځئ. دا مشران دا چې لاړله عمالقه پې پېښ شو چې دا خو څوک دښمن جوړ راغلی دی او بلا قوم زمونږ د کلي خوا کې سره دیره دی. یو کس راغی دا 12 والو ته یې چوکه ونیوه او 12 واله په مخه کړل او په یو کوټه کې بند کړل او ډېر لوی پهلوانان او مضبوط خلک مشر ته یې پېښ کړل چې مجرمان جاسوسان هم نیولي دي دا وجل غواړي. هغې ورته ویل مشر نه وجنې ما دا څه وکړې دا پرېږدې خپل قوم ته به لاړ شي زموږ د طاقت بیان به ورته وکړي هغې به ویرېږي حملې نه وبچ شو. چې څنګه رالل موسی علیه السلام ته یې الو چې صاحب خو ډېر تکړه خلک دي بهادر یې څونه تکړه دي که دا یو ډېر هم پهلوانو د 12 مقابله کولی کوم ځای کولی لیکن دا بې خونده موسی علیه السلام دوی ته وایي داسې وکړئ چا ته غږ مه کوئ تاسو بې وقفتوب کړئ تاسو بزدلي کړې ده څوک چې خبر نه کوي او موږ زو حمله کوو په دې باندې ما سره الله وعده کړی چې دا کلي به مال الله راکړي ما سره الله او تاسو د فرعون مثال ونه دي خدای غرق نه کړ هغه قوم الله غرق نه کړ ما سره به الله وعده کړې ده او دې خدا نښې ده الله لیدل وی کنه. ښه ډېره ښه ده. 2 کسه د موسی علیه السلام په خبره پاتې شو هغه 10 کسان په قوم کې وګرځېدل چې ګورې پام غږ مه کوئ خو ډېر زور خلک که لاړې ټول وجلي. موسی علیه السلام چې دې ته بیا ووایي چې څنګه چل به کوو جهاد دپاره تیارې کوو ګوره څومره سپک لفظ اختیار کړي. قرآن شریف کې الله وایي اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون. موږ جنګ له نه یو راغلی تا خدای دې پېښې او جګړې دې پېښې ځې تا خدای دې جګړې کوې موږ همدلته ناست یو موږ دا کلي نه دي په کار او نه زموږ بیت المقدس په کار
اوس ووایه تاسو فیصله وکړئ د الله نعمتونو ته وګوره او د دې سپیرو هټ ډړمې ته وګوره هم لیدل او دویم اوس که مونږ یو خدای دې مساتي را داسې حالاتونه خو مونږ نه پیغمبر لیدلی د پیغمبر معجزې خو مونږ په سترګو نه دي لیدلې بیا هم الحمدلله منو پیغمبر مو په سترګو نه لیدلی الحمدلله بیا هم منو دی خو پیغمبر په موقع ورسره موجود دی د هغه معجزې ویني هغه د کاڼي نه اوبه یې ولیدلې هغه ترنجبین او هغه سیسه یې ولیدلې د جامو هغه مخرینوالی ولیده کوه طور کې د الله خبرې واورېدې هغه مړي چې واپس جمدي شو هر څه یې ولیدل او سره د هغې دونه نافرماني بس الله وی تاسو نه په مرګ نه په کوتک کې سپیرو بس یو فیصله ده چې تاسو وایه دا ځای ښه دی نو تاسو باندې دا مقدسه ځمکه بیت المقدس 40 کالو دپاره بند شو حرام شو در باندې همدې ځمکه کې به ګرځئ نه به یو خوا تللی شئ نه بل خوا تللی شئ دی سپیرو چې څنګه ستاسو دا کم ژوند خوښ دی همدقسې به یې 40 کاله په هغه دشتو بیابان کې د دوی ژوند شو 40 کاله او دا ډېره لویه تقریبا چې دا 90 میل یو طرف او 27 میل بل طرف لس کم 100 میله یو اوږدوالی او 20 میله پلنوالی دا لوی دشت علاقه را بس دا تاسو دې کې به یې دې نه بار بنوځئ نه وتی شي الله ریبه نظام دی نه یې قلات وکړه او نه یې ورته جیل کړه دوی به پاڅېدل چې موږ ځو ماښامه پورې چکر به یې وو ماسخوتنه پورې چې ستړي به شي یو ځای کې به وده شو چې واپس به راپاڅېدل قوم پاک قزړه ځای به موجود و چې کوم ځای نه به روان شوي موسی علیه السلام خو پیغمبر دی خو د جدا کېدی نه شي هارون علیه السلام پیغمبر د جدا کېدی ته نه شي هغې هم ورسره په هغه ځای کې وفات شوي دي 40 کاله الله دا سزا وله ورکړه دا ولې رونو د الله د نعمت قدر نه کوي شکریه نه کوي ناشکري کوي او سره د دې نه چې د پیغمبر نښې نشانې اینې او د هغې سره سره د الله د حکم نافرماني کوي موږ به خپل ځان ته ګورو ما درته وایي چې موږ له الله څومره نعمتونه راکړي شکر دی الحمدلله قرآن غوندې لوی نعمت الله موږ له راکړه موږ قرآن له هغه توجه ور نه کړه کومه توجه چې موږ د دنیا کتابونو له ورکوو داسې ده که نه رښتیا خبرې کوو خفه کېږئ ما د سکول او د کالج کتابونو له چې موږ څومره توجه ورکوو دا همره توجه موږ د الله کتاب قرآن له ورکړه او راته پته ده چې زموږ کامیابي په قرآن کې ده په دغه کتابونو کې نه ده ټیک ده د سکول او د کالج د تعلیم نه تا شریعت نه منې کوي ته وایي کوه بې د ډاکټران هم ژوند نه تېرېږي بغیر د انجینران هم ژوند نه تېرېږي بغیر د زراعت د مهارت هم ژوند نه تېرېږي او د دنیا د کاروبار نه بغیر هم ژوند نه تېرېږي لیکن د خدای کتاب له خو هم څه ناڅه وخت ورکول پکار دي که چې ته 8 ګنټې او 9 ګنټې د دنیا کتابونو له ورکې یو ګنټه خو د خدای کتاب له ورکړه ته چې انګریزي د دنیا د پیسو لپاره او د دنیا د کاروبار لپاره زده کې او 12 کاله وله محنت او خواري کې نو د خدای د کتاب دپاره تا د ربې څو ټکي یاد کړئ ته چې شکسپیر او د دغې خلکو قصیدې او د هغوی هغه نظمونه یادې ولې ما نه پکې امتحان اخیستلی کېږي د انګریزانو نو تا د خدای د قرآن څومره صورتونه یاد کړل د دنیا ژوند خو بیا عرضي ژوند دی چې بل طرف ته بل ورځ روان او راته ښه پته ده پلانکې سړی و لاړ مړ شو پلانکې وټاسې و که لاړ مړ شو پلانکې و قبر کې پروت دی او دا ټول موږ منو چې ځمکه پاتې جایداد پاتې کور پاتې بچي پاتې هر څه پاتې دا منو موږ دې نه موږ څوک انکار هم نه کوو نه دې موږ انکار کړی دی او نه دې کولی شو موږ انکار کم از کم الله په موږ احسان دی موږ خدای له څومره ټیم ورکړ د خدای د پیغمبر د خبرو دپاره موږ څومره وخت ورکړ د قرآن له موږ څومره ټیم ورکړ زما ټیک ته بېشک ما درته مخکې وي چې زما د دغه دنیا تعلیم ته ضرورت شته خو ستا 4 بچي دي نو 3 هغې ته که خیر دي یو قرآن ته که خیر زه نیم په نیم یې نه کې په کار خو دا ده چې 3 قرآن ته کې یو وخت ورکړي زه داسې هم نه کې نیم یې که نیم یې نه کې نو یو خو پکې الله قرآن ته که ته به خپل کور کې دین په سر راولې تبلیغ والا حضرات ته یو چې 3 ورځې په میاشت کې ولګوه 3 ورځې ولګوه نو 3 کم یو میاشت خپل دنیا له ورکړې 3 تا ورکړي دی د خدای کتاب سره موږ جوړ پیدا نه کړ د پیغمبر کتاب له موږ توجه ور نه کړه او موږ شروع سینه به ډبو فخر به کوو چې زه مسلمان یم او چې ما ملک د وطن د مسلمانانو دی او چې ما سره د الله طاقت دی څه طاقت دی تا د الله لوی طاقت دی خو ستا ملګرتیا دې وخت کې نه کوي ان تنصر الله ینصرکم که تا د الله ملګرتیا وکړه دین مرسته وکړه الله به ستا مرسته کوي قرآن خو داسې ته ځان خدای ته نه نږدې کوې او د الله نه یې د امداد تمه کوې سوال نه پیدا کوي ته ما سره مینه نه کوې زه تا سره څنګه مینه وکړم هیڅ قسمه توجه موږ د خدای کتاب له ور نه کړه اخبار باندې چې موږ څومره ټایم ضایع کوو په اخبار
څومره اجرو له اخبارونه راځي، څومره دوکانونو له اخبارونه راځي، څومره نوجوان طبقه روزانه اخبار او رسالې ګوري. دغه اخبار ته چې موږ څومره ټایم ورکړو د هغې نیم موږ د الله کتاب له ورکړی دی. دا رښتیا وایي نه دی ورکړی. 1 ګنټه 2 ګنټې موږ په اخبار لګو اول نه اخره پورې، اداریې بیا ګورو اول نه اخره پورې. نو 10 منټه خو د خدای د کتاب تلاوت له ورکړه، نیمه ګنټه خو د خدای د کتاب تلاوت له ورکړه. پردی ژبې زده کول ټیک ته اهمیت د انکار قطعا نه کوم. انګریزي دې مې زده کړه، اردو دې مې زده کړه، د دنیا لپاره یې زده کړې او ضرورت دې ورته بېشکه زده کړه. نو چې ته 12 کاله هغې له ورکوې نو 1 کال کې یو بچی خو دې د خدای کتاب باندې پوهې که کنه. یو ځای کې د قرآن شریف ترجمه کېږي، دا بچی خو دې ولېږه چې دته خو څه وښایي که نه. یو استاد ته خو یو بچی کېنوه چې ځي دته یو حدیث در ولې ښایي یو، او قسم دې ما ورته قسم په ممبر د پاسه وخوړو چې د انګریزۍ د زده کول نه عربي زده کول اسان دي. قرآن ژبه موږ زده نه کړه، اخبار باندې 15 ګنټې تېرو، قرآن باندې موږ نیمه ګنټه ونه لګوله، 15 منټه موږ ونه لګول. جومات ته تللی نه وي چې جومات نه تښتو منډې وو. هغه چې کوم د دنیا ستا استادان دي، که د دنیا بدعملی کوي، ستا د دنیا استادان که د دنیا بدعملی کوي، دا دې ونه وی چې دا استاد مې خراب دی، دنه زه د انګریزي نه زده کوم، دا استاد مې داسې دی او دنه زه د اسلامیات په سکول کې نه زده کوم، دا استاد مې داسې دی او دنه زه دا شی نه زده کوم. خو که ملا معمولي غوندې خپه وخېږي زه پسې مونږ نه کوم، دنه سبق نه ویم. دا شیطان درته په زړه کې هلته خو پیسې هم ورکې، په سکول کې په کالج کې دولت هم ورکې. استاد کې د عیب راو نه ویسته چې زما استاد کې د عیب دی سبق دنه نه ویم، بل کالج ته ځم بل سکول ته ځم. او که استاد معمولي غوندې جومات کې امام 15 منټه مونځ وروسته کې د پسې مونځ نه کوم. د دې هسې حساب کتاب به کېږي، دا خبر یاد وساتئ. دا سزا به مونږ له خدای دنیا کې هم راکوي، اخرت کې هم الله دې مساعتي، الله دې مساعتي. خو د الله قانون روان دی، او الله قهر دی او د الله غضب دی. او توبې وباسو، توبه خدا باندې چې ګناه پرېږده، ګناه خو ما پرې نه کوئ. په خولې توبه توبه وي، چې څوک نه توبه ده بده، او چې څوک خلکو مخکې وي توبه ده بده، چې څوک نه بیا عمله په بده. دا د موسی علیه السلام واقعه، د ابراهیم علیه السلام واقعه، او دا نور واقعات چې قرآن کې الله ذکر کوي د قصې لپاره نه، چې تا مشغولی عبرت لپاره. فاعتبروا یا اولي الالباب. الله دې زموږ عبرت نصیب کړي. الله موږ د خپل قهر او خپل غضب نه وساتي. الله زموږ خپل قرآن سره مینه پیدا کړي، د خپل پیغمبر حدیث سره مینه پیدا کړي، خپل دین سره محبت پیدا کړي. زموږ د زړه نه پروردګاره ده، دا زموږ په زړه کې چې کم نفرت دی، شیطان راته څه وایي چې په عالمانو دې بدګمانه کړي، نو ته پوه شه چې عالم خو تا ته دین رسوي، نو په دین به بدګماني ستا راځي. داسې خو تا ته شیطان نه شي ویلی د خلکو مخکې چې قرآن ښه نه دی، خو وایي چې دا قرآن راته سوقی دا ښه نه دی، نو ورو ورو به د قرآن نه انکار راځي. دا حدیث راته سوقی دا سړی ښه نه دی، حدیث ته خو بد نه شي ویلی، نو ورو ورو به د نفرت اخوانه پیدا کېږي. شیطان له تړه کوي چې نقطه چینی پکې راوباسه، دې جومات کې نقطه چینی راوباسه، دا جومات خو پلانکي دی کې دا خو ما نه دی جوړ کړی، پلانکي قوم جوړ کړی، ځان له بل جوړو. الله دې داسې نفرتونو نه وساتي. پروردګار زموږ په زړه کې د قرآن سره د خپل ذات او د خپل حبیب سره مینه نوره سیوا کوي. اله العالمین مخلوق خدا باندې رحم وکړي، خدای موږ د فتنو نه وساتي. تاسې څومره نعمتونه موږ له راکړي دي، الله موږ له د هغې د شکرې توفیق راکړي، عبادت سره زموږ مینه محبت پیدا کړي. پروردګاره چې څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي، قرضداران د قرض نه خلاص کړي، زموږ د حلال رزق نصیب کړي، مردگان چې څومره وفات دي مغفرت نصیب کړي، اخر وخت کې په خپل دا کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول